سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې ما اسناد واخیستل او زه کف ته ورغلی وم او کف ته چې کله لاړم هغو ما نه اګدونسانس وغوښتو، ما سره اګدونسانس نشته او نو زه اوس څه کولی شم؟ ما اګدونسانس لپاره دومان کړی دی او اګدونسانس چې کوم دی هغه 8 میاشتې وخت اخلي تر څو ما ته راشي. نو زه څه کولی شم؟ ملګرو، په دې باندې مخکې ما هم ډېر وخت مخکې یو ویډیو جوړه کړې وه، په دې باندې ما بحث کړی و، مکمل معلومات مې تاسو درکړي وو، خو دې ملګري دا پوښتنه بیا تازه دا پوښتنه کړې ده، بلکې 3-4 ځایه دا پوښتنه ما ولیدله، نو ځکه مې وغوښتل چې زه یو ځلې بیا په دغې باندې ویډیو جوړه کړم او تاسو ته معلومات درکړم. هغه ملګري چې نوي اسناد اخیستي او دوی کف کې ثبتېدلو لپاره ورغلي او دوی نه د اګدونسانس غوښتنه کړي، نو هغو دپاره زه دا ویل غواړم کله چې تاسو کف ته ورځئ او تاسو نه اګدونسانس غواړئ، نو تاسو ورته ویلی شئ چې اګدونسانس دپاره ما دومان کړی دی، ما هغه فورمې ډکې کړي دي، فورمې ما لیږلي دي، ولې اګدونسانس چې کوم دی هغه دومره وخت اخلي. نو ما پروسه تیاره شروع کړې ده، هر کله چې راغی زه به تاسو له اګدونسانس درکړم. نو ستاسو هغه د کف چې کوم پروسیجر دی، هغه غوښتنه ده، هغه به روان شي او هغه به ستاسو هغه کف اکاونټ چې کوم دی هغو سره به هغه خلاص شي. بله، تاسو ته ما په تېرو ویډیو کې هم د دې خبرې ذکر کړی و، که چېرې تاسو د هغې اګدونسانس ته چې کومه فورمه تاسو ډکه کړې وه او د هغې فورمې تاسو سره کومه کاپي، نو هغه کاپي تاسو ځان سره اوسئ، هغه ورته په کف کې ښودلی شئ چې دغه دی په دغه تاریخ ما دومان کړی دی، دا فورمه ما ډکه کړې ده، اسناد مې ټول لیږلي دي، هر کله چې ما له اګدونسانس راغی زه به تاسو ته بیا یو کاپي راوړم. نو که هغه کاپي تاسو سره وي نو ستاسو هغه بخښنه غواړم، نو ستاسو هغه پروسس چې کوم دی هغه به ډېر تیز مخکې لاړ شي. بل د دې خبرې سره زه د دې خبرې ذکر کول غواړم هغو ملګرو ته چې دې نه بعد دوی اسناد اخلي، که چېرې تاسو یا ورسره اګدونسانس فورمې، که چېرې تاسو اګدونسانس ته دومان کوئ، هغه فورمې لا اوس هم تاسو سره وي، تاسو نه یې لیږلي، نو تاسو ټول ته زما دغه یوه سپارښتنه ده چې د اګدونسانس دغې فورمې چې کوم دی ځان سره یوه کاپي پرېږدئ. نو تاسو ته بیا دغلته کف کې چې کله دومان کوئ نو تاسو ته بیا ضرورت پیدا کېدلی شي. نو داسې ملګري چې هغو نوي اسناد اخیستي او کف ته دومان کوي، دغه اګدونسانس د فورمو چې کوم د یوه کاپي د ځان سره اوسي، نو د دوی هغه په کف کې چې کوم اکاونټ دی هغه به خلاص شي، پروسیجر به روان شي. او که چېرې ورسره نه وي نو دوی تاسو ورشئ، هلته ورته لږ تشریحات ورته ورکوئ چې ما اګدونسانس لپاره دومان کړی دی، فورمو مې ډکې کړي دي، هر څه مې لیږلي، دومره وخت کېږي، په پروسس کې روان دی، هر کله چې ما ته اګدونسانس راغی نو زه به تاسو ته راوړم. هغوی دا درکولی شي چې اګدونسانس چې کوم دی هغه دومره یعنې 5 میاشتې، 6 میاشتې یا 9 تر 8 میاشتو پورې یا دومره وخت اندازتاً دومره وخت اخلي. نو ستاسو هغه پروسیجر چې کوم دی د کف هغه غوښتنه به قبوله شي او هغه پروسیجر به مخکې روان شي. نو ښه خبره ده، هغه ملګرو دپاره دا ښه خبره ده چې دوی د دغه فورمو کې تر دا دمه که دوی چې د فورمې نه یې لیږلي اګدونسانس لپاره، نو دوی د ځان سره یو کاپي واخلي او دا ځان سره وساتئ. نو مننه ملګرو، دغه وه د ملګري د پوښتنې جواب و. الله دې وکړي چې د خپل جواب اخیستی. هر ملګری هر څنګه پوښتنه لري نو تاسو خپله پوښتنه چې کوم دلته زما په یوټیوب چینل ما نه کولی شئ او انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ټول ته ستاسو د پوښتنې خامخا جوابونه درکوم. نو مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې په الله سپارم، په مخامخ